رومبنې خو خلک لږ شوق کېږي، مطلب حیران شي چې یو فیمیل ده. او اکثر ما داسې کسان کتلي دي چې هغې لږ په ډرایوینګ باندې یریږي. ما نه دا تپوس هم کوي چې ستاسو لایسنس شته، تاسو له ډرایوینګ درځي. بیا ورو ورو هغې ما نه دا تپوس کوي چې مونږ خو کله پېښور کې فیمیل نه ده لیدلې ایز ا ان ډرایور. نو زه بیا هغې ته ووایم چې او جي زه فرسټ یم، مطلب رومبنې جینۍ زه یم چې څوک ان ډرایو چلوي. بیا هغې ما ته دا تپوس هم کوي چې دا سیف دی، ته کله چا هراس کړی یا داسې. نو زه دا ویل غواړم چې ټیک د میل ډومیننټ سوسایټي ده، خو ما کله هراسمنټ فیس نه کوم. دا آیډیا داسې راله چې زه به کم ټایم کې ما سره ګاډی نه نو ما به ډېر ریګولرلی ان ډرایو کې ټراول کول، کله یونیورسټي کله جاب. نو آی فیلټ لکه ما هم دا شی محسوس کو او زما فرینډس نه ما ته دا شی ریش شو چې مونږ میل پیسنجر سره د شپې کمفرټیبل نه یو یا د ورځې هم کمفرټیبل نه یو، ځکه میل ډرایورس چې کوم دي هغې کې څه داسې کیسز راغلي چې د هراسمنټ کیسز راتله. نو ما وی چې وای ناٹ ټیکنګ ا سټیپ اینڈ سینګ چې څه سرکمسټانسز دي، څه کېږي څه نه کېږي. سیکنډلی دا وه چې ما خپل یوت ته ښول چې اکثر ټول وایي چې جاب نشته، مونږ څه ارننګ نشو کولی. نو دس از ناٹ ا جاب. لکه دې سره تاسو خپل ایجوکیشن هم کنټینیو کولی شئ او دې نه علاوه تاسو پارټ ټایم دا هم کولی شئ. نو ما یوت ته صرف دا هم ښول چې اف یو آر لوکینګ فار جابس یو هیو اپورچونیټي. دومره مشکل نه دی شروع کې چې تاسو کله یو کار شروع کوئ نو هغه خو خامخا تاسو ته ګران ښکاري، خو ټایم سره سره انسان عادت شي. لکه زما 2 بجو پورې کلاس وي، زه خپل کلاسز والم، هغې نه بعد زه روزم، زه خپل ان ډرایو 5-6 بجو پورې زه کوم. زه څه مستی نه یا څه فن دپاره هم نه کوم، خپل فیملی زه رن کوم، زه یو لور یم. نو زه خو ایز مطلب زه جاب نه کوم، نو جاب په ځای زه دا کار کوم. نو دا زما ارننګ دپاره هم دی. لکه ما ته ریلایز شو شروع کې چې دا ما خالي اسې شروع کو، نو ما ته ریلایز شو چې دا ماله د جاب نه زیات ښه پروفیټ راکوي ماله. زمونږ داسې ده چې خالي مونږ په ښار کې اوسېږو، باقي ټوله فیملی په کلي کې ده. نو اوبیسلی چې خلک خبر شي نو داسې هم خلک وو چې هغې خوشحاله شو، هغې ووایي چې زه د مور پلار لور نه زوی دی. او داسې هم خلک وو چې کرټیسایز یې کم، داسې هم دي چې ما سره یې مړې ژوندې پرېښې دی، داسې هم خلک شته. او داسې خبرې ما فیس کړي دي چې خلکو ما ته دا هم ویلي چې پته نشته دا کوي هم که نه، څنګه یې ګټي څنګه روړي. لکه کرټیسزم هر ځای کې دی، خو زه خوشحاله په دې وم چې زما پیرنټس سپورټ کوي.